اسلام یو د رحمت او د شفقت دین ده، د اخوت او د وسیله رحمی دین ده. په غم او په ښادۍ په دواړو کې ترغیب ده چې سړی باید د سړي سره همکاري وکړي. حضرت جعفر رضی الله عنه شهید و چې حال راغی چې پلانکی شهید شو. حضرت جعفر نبی علیه الصلاة والسلام وویلې تاسې د حضرت جعفر کور ته مړۍ تیاره کړئ. کور غمجن ده، د خپل مړۍ د بندوبست نه ده. تعزیه د مړي کور ته مړۍ وروړل د مصیبت په وخت کې په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شو، کنه ثابت. په ښادۍ کې باید مسلمان د مسلمان سره همدرد شي، ځکه واده ده، د واده خرچه ده، سړی مسکین ده، محتاج ده، برداشت نشي کړی چې مسلمان لاس ورکړي نو په ده به تخفیف راشي. حضرت نبی علیه السلام واده کړی، حضرت زینب باندې ام سلیم چې د نبی علیه السلام سره ډېر ښه تعلق و، ولې ورور شهید شوی و. نبی علیه السلام به چې دی په کلي تېرېدو یې دې کر ورننوت. دغه خپل زوی حضرت انس چې خادم د پیغمبر علیه السلام د یخته وی نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده ده، باید موږ همدردي وکړو، اظهار د محبت او د عشق وکړو، څه شی تیار کړو، خوړې ته موږ هم څه شی ورکړو. نو یوه کاسه حلوا یې تیاره کړه. حضرت انس رضی الله عنه ته یې ورکړه چې دا وروړه. هلته چې وروړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ورشه پلانکی یو څو نفره یې په نامه وروښوه، نور یې دغسې ورښو چې څوک په مخه درتله رایوله. وایي زه چې بیرته کور ته راتلم خو یې باندې مې خلک راغوښت را روان و، زه مخ ته پسې تلم. چې زه بیرته راتلم کور ډک ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورم چې پیغمبر علیه السلام په دا کاسه لاس نیولی، څه دعا کلمات د برکت په ویایي. پس د هغه نه چې خلک راپوره شوه ورته ویلې لس نفره راځئ په دغه کاسه شریکېږئ. ټولو دغه حلوا وخوړه. ام سلیم ورولېږله د واده په شپو کې پیغمبر علیه السلام ته. پیغمبر علیه السلام خوشحاله شو که خفه شو، تردید یې وکړه چې دا بدعت دی. په غم او په خوشحالۍ کې خپل خو ویایي دغته، دوست و مخلص خو ویایي دته چې تا سره هم په غم کې معاونت وکړي هم په ښادۍ کې. یو وخت کې یو سپین ږیري د مخاني مشران ډېرې د حکمت خبرې کوي. هغه وویلې غم او واده دواړه درانده شیان دي، خو په غم کې خلک در سره شریک وي، تا معذور بولی، هر څوک راځي زړه یې در باندې خوږېږي. خو واده کې ټول پیټی پتا یې که څوک د دعوت نه ومه ګیلې درته کوي. همکاري خو نشته، خو ګیلې ډېرې یې دلته. زه دې نه کړم خبر، د ما سره د دا ونه کړه، ما سره دا ونه کړه. وایي د واده غم ټول د تا په غاړه یي. هغه غم کې د مړي په باب کې خلک قریب تخفیف در سره کوي. پرچبانو کې اوس هم دا رواج شته. زموږ وطن کې چې ما اورېدلی دي چې دی بشانک ورته ویلې تا به واده و چې کوم ملګری به دې و، هغه به یا پسه یا غویه یا وریجې یا غوړي یو شی درته راوړه. دا همدردي په هغو کې په دغو ځای کې اوس سړی حدیثو ته وګوري خو اصل ثابت ده. نبي علیه الصلاة والسلام کور ته. دومه خبر موږ پرون ویلې او وروسته حدیثو کې بیا را روان ده چې نبی علیه السلام په خپل ازواج مطهراتو کې غټه خوړه چې کړې د حضرت زینب یې کړې، خلک یې په مړۍ او په غوښو ماړه کړه. هلته خو معلومیږي چې خوړه د غوښې ورکړی شوې ده. دلته معلومیږي چې حلوا ام سلیم چې ورولېږله دغه حلوا خلکو وخوړه. نو جواب دا ده چې اول یې د غوښو او د مړۍ خوړه ورکړه ډېرو خلکو ته. وروسته چې حلوا را ورسېده دووري بیا د حلوا دپاره خلک چا څوک پاتې و راوغوښته. او دا دلته ناس خلکو مخکې وړښت د موږ غوندې مړښت نه و چې تر دغه ځای ځان مړه و، خو غوښه هم خوړلې وه. خو چې کوم خلک حاضر و چې حلوا را ورسېده دووري حلوا هم وخوړه. نو دواړه راغلی دي، هم د حلوا خوراک راغلی ده، هم د هغه غوښو د مړۍ خوراک راغلی.